سید احمد اکبر رفاعي رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ دی. جمعې مانځله روان شو، جمعې مانځله نو جومات لرې و، لار کې پیاده مزل و، باران شوی و، نو په یو پوله روان شو. پوله اتفاق دا و چې دی په هغه پوله ورغې، یو خوا هم چکلي دی او بل خوا هم چکلي دی، منځ کې بعضې وخت کې په دې پټو کې داسې وي په دې پوله دی اوس روان دي، نیمې ته ورسېد، یو خوا هم چکلی بل خوا هم چکلی، او دې کوشش کوي چې جامې به یې خټو نه شي. یو سپی هم په هغه پوله مخامخ را روان دی، سپی والا مخې له راغی. اوس عجیبه دا وه چې نه سپي کوزېږي نه دی کوزېږي، خدای داسې په جنجال. اول تر جمعې مونځ دا وخته کېږي، اوس که زه کوزېږم خو سپی جامې ټول د خټو کېږي، دا که څه کومه؟ او سپی هم زړه زړ ټینګ کړی دی، هغه هم نه کوزېږي، هغه هم دې خوا خټو ته ګوري خوا خټو ته ګوري، په پوله را روان یو بل ته مخ په مخ شو. رفاعي صاحب رحمت الله علیه ورته وایي دې سپي ته بېوقوفه کوشه کنه، لکه سړی بعضې بوی سره هم خبرې کوي، سپي سره هم خبرې کوي، وایي کوشه کنه. سپی ورته خدای باید ګویا کړه، وایي ته کوشه کنه. دا څه په جنجال وړېده. دې ورته وایي چې سپي خبرې شروع کړې، دا د دې بزرګانو کرامت دي. نو دې ورته څه وایي؟ وی د خدای بنده ته سپی او زه انسان یم، ته سپی او زه انسان یم، کوشه لار راله راکړه. او ورته څه وایي؟ وی ته انسان یې که ملا؟ ملا وی تا د پیغمبر حدیث نه دی اورېدلی؟ حضور پاک وی ایثار کوه، قرباني کوه، ایثار او قرباني وکړه. نو ته قرباني نه کوې چې کوشه ماته لار پرېږدې؟ ورته څه وایي؟ او ورته وایي ګوره که ته کوش وې نو خپې به دې د خټو شي، هلته بیا ووینځي په هغه نیر کې، او زه کوشم نو خپې به مې هم د خټو شي او جامې به مې هم د خټو شي، او د جمعې منزله ځمه. سپی ورته څه وایي؟ وی جامې خیر دی چې دې د خټو شي، خو ټېړه دې د خټو نه شي، زړه دې د خټو دی، ځان درته لوی ښکاري او زه راته کمزورې شی ښکارم. زړه دې د خټو دی، زړه دې خیرن دی، ځان درته لوی ښکاري او زه راته د خټو ښکارم، او زه راته بېکاره ښکارم چې دې کوشي ماته دې لار پرېږدي. اوهو بس هغه وې ځان عقل دې راته وښو نن. واقعي سړي سپي مخې دی، سپي ورته بېکاره ښکاري، عقل دې راته وښو. دا د بزرګانو طریقه ده. د حضور پاک شی هم درته ده، عاجزي ته یې دا کول، هېڅ به انکسار او عاجزي دا د کمال شی دی. بس من تواضع لله رفعه الله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای څوک چې د الله د خاطره عاجزي پیدا کی، څه مطلب؟ الله ویلي، د الله رسول ویلي دي، د هغه بیانه د الله ده. نمبر 1 یا څه یا دا چې الله لوی دی که نه، زه خو نه یم، زه خو عاجز یم، زه خو کمزور یم. نبی علیه السلام فرمایي عزت به خدای ورکړي. ریاکارۍ د وجې نه، لله زړه د وجې، زړه نه، دا دی چې خلک به وایي چې دا ښه سړي ځان د خلکو د وجې نه عاجزي نه اختیاري، د چا د وجې نه عاجزي اختیار کړي؟ الله د وجې، الله پرې خوشحالېږي. رفعه الله، الله به عزت ورکړي. عزت ذلت د خدای لاس کې دی. تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. عزت خو ته ورکړې الله، ذلت خو ته ورکړې، خیر خو ستا په لاس کې دی. عاجزي به درته پیدا دی به نه کوې، کبر به نه کوې، او د مال سره کبر پیدا کړي، موټرګي سره کبر پیدا کېږي، بنګلې سره کبر پیدا کېږي، خشته لباس سره کبر پیدا کېږي، خشته سپلو سره کبر پیدا کېږي، نوکر سره کبر پیدا کېږي. نه نه نه، کبر به نه کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اوهو قربان شم ته څه وایي؟ وایي چې کله ډوډۍ پخه کې او کوم نوکر یې دله پخه کړي، کوم نوکر دله ډوډۍ پخه کړي، نو ځان سره یې کښېنوه، ځان سره کښېنوه. هله نوکر ځان سره کښېنئ، اوهو زه به نوکر سره یو ځای ډوډۍ خورم. ولې دا نوکر که خدای ستا په شانتي او تا خدای د هغه په شانتي کړي، بیا به څه کوې؟ بلکې هغه نوکر حضور پاک چې غلام به غلام، اوس غلامان نشته. اوس که یو نوکر ته وایي تنخوا نه در کوم یا کمه در کوم بل سره کوم، غلام خو تا نه نشي تښتېدی او تا د لاس لاندې دی. اوس که یو دیالی والا دې راوستو، پیسې کمې ورکوي، هغه دې کوم دله بل ځای کوم، دله بل سره وګوره. غلام داسې نشي وی. که مولا ډوډۍ ورکوي ښه که نه اوږې به تېرې، که مالک شپه ورکوي ښه که نه په بار به ناست یا خو به خرڅ وو. وایي هغه غلام او نوکر چې دله یې ډوډۍ پخه کړه، څه چل کوه؟ ځان سره کښېنوه. ولې؟ وایي تاو په هغه تېر شوي دي، لوګې په هغه تېر شوي. د ډوډۍ تاو د خوراک د نغري په تا نه دی تېر، د نغري لوګې په تا نه دی تېر، په هغه تېر دی. ځان سره کښېنوه. او که نه یې کښېنئ ډوډۍ کموي یا هغه نه کښېني، بعضې وسلې شرمېږي
نو بیا داسې وکړه چې هغه له یو شی ورکړه که یو شی وله ورکړه لاس کې وله ورکړه لاس کې ورکړه داسې مه کوه چې ته غوښه وخورې هغه ته ویې خاخوره وبوټه داسې مه کوه چې ته ښه شی وخورې او د تشه کاسه وخورې چې پالچې دا اوسه چابه داسې مه کوه دا ګوره چې دي د چل منتخب مولانا رشید احمد گنبوی رحمت الله علیه لوی شخصیت د حاجی امداد الله صاحب مهاجر مکی سره ناست او مولانا امداد الله مهاجر مکی سره مولانا فضل الرحمن مرابادي هم ناستو دسترخوان لګېدلی د قسم قسم خوراکونه به پراته دي قسم قسم خوراکونه حاجي صاحب مهاجر مکی ډېر لوی سړی و جي د دې ټولو اکابر و دیوبند پیرو ډوډۍ د دسترخوان پروت دی نو په پلیټ کې د دال واغېستل او مولانا رشید احمد گنبوی څومره لوی سړی دی د تصانیفو خاوند د فقه او د فلسفې او د علومو د حدیثو یو لوی چې خدای هغه له کوم پوهه ورکړې ده ته د هغه د لامع الدراري نکتې وګوره نو حیران بشي د حاشیې د بخاري چې دا څومره لوی سړی و پوهېږي پې طالبان هم مریان هم پې باندې نه پوهېږي په کتاب پوهېدل ګران حاجي صاحب په پلیټ کې دال راواخېستل او یو ډوډۍ راواخېسته او ما رشید احمد ګندوهي له یې ورکړه دې ګوټ کې کښېنه دلته یې خوره او په خپل لګیا دی صاحب هغه په دسترخوان بریاني هم خوري او غوښه هم خوري څه خوري د دې رماني مولي طبیعي دی چې داسې چې شبه خپل د دري صاحب په دا پیر داسې په خپله غوښې خوري او په مات دال خوري په خپله بریاني خوري او مات ګوټ ته کښېنولو دا کبرجن پیر دا کبرجن ملا دا کبرجن استاد لرې کوه بل چا نه به طریقت وکړو بل کار دی کوي ول نن سبا ډېر مریدان ورې لنګر پسې دي چې کوم ځای کې ښه د غوښو لنګر وي هغه پیر یې خوښي چې کوم پیر سره لنګر دی دا نه دی دا نه دی چې کوم پیر سره سره کړی کم او دا ګډانو دا غوښې وي او دا څه ورته وي پتونانې د چرګانو پارامو او دا اوچې سره کوي دې ته وایي پیر وایي پیر وایي دې ته وایي هر سال یې وړي دعوه کوي چې زه پیر یم دا پیر دی نو که بل مریدو څه به وي لرې کوه لیکن مولانا رشید احمد گنگوهي وایي چې دا د ما د پیر صاحب د لاس دال دی چې دا ما له ډېر لوی شی او حاجي امداد الله صاحب هغه لګیا دی مولانا فضل الرحمن مرابادي ډوډۍ خوري او غوښې خوري چې لږ ساعت تېر شو که نه لږ ساعت تېر شو که نه نو حاجي صاحب ورته مخ راواړو وی رشید احمده وی د دین قابل نه دا ګوټ کې مې کېنولې زه مې غواړي چې د سپلو سره د کېنو مول ته دله پلیټ لاس کې درکړم زه مې غواړي چې د سپلو سره د کېنو مول ته پلیټ دله درکړم خو بیا مې باندې لخه پټه د ګوټ کې مې ځکه کېنولې او ته څه وایي وی حضرت وی قسم په خدای که زه ستا د دې خارقاه د پیزار د ناستې مقابل یم دا په ما د خدای فضل دی چې تاسو نه دا د خدای فضل یعنې ستا د دې خانقاه د دې پیزار د ناستې مقابل نه یم نو حاجي صاحب پاس او ویې جله سترګو نه اوښکې وبهېدې د چونکې منطقي مولا او فلسفي مولا دا منطقي او فلسفي لږ ځان ته خوښي او چې دا ډېر لوی مولۍ ناره کې یو ګوټې لږه جذبی حاجي صاحب کاته ګورم دی تاکې عجیزي شته او که نه لویي د درکې تختې ما سره جګړې کې که څه چل کې وي ستا د پیزار د ناستې مقابل نه یم حاجي صاحب سترګو کې وښې وګرځي او ورغېده مکه یې ونیو راپیس کړو او ځان ته یې راترغاړه بس او ښکلې که رشید احمد پست کمال ته رسېدلی کمال د کشته او خلافت یې ورکړ خلافت خلیفه مې شوې زه نن نه پس مې خلیفه شوې کښېنه دا دی دا څه خو عاجزي ځان کې پیدا که کمال ته ځان رسول غواړې ځان عجزه کړه دا د رسول الله مبارک سیرت ځان ته به خوښېږې نه ځان ته به لوی نه وې کبر به نه کې بلال ځان نه جوړ صهیب ځان نه جوړ سلمان فارسی ځان نه جوړ کا سلمان ز فارسو دلال ز حبشو صهیب ازرو سلمان ز فارسو بلال ز حبشو صهیب ازرو ز خاک مکه ابي جهل انتب العجب است بلال د حبشې نه راغی غلام صهیب د روم سره نسبت غلام سلمان د فارس نه راغی غلام څومره مرتبې خدای ورکړي اجزان لیدلو جامو تیدلو سپلو والا او زه خاک مکه ابو جهل انتب العجب است ابو جهل خوره د مکې ده د بیت الله د خوا نه پیدا
د مکې د خاورې نه پیدا دی. خلکو اوس یې په مکه کې د بیت الله په خوا کې کړي دي، لیکن په سر کې کبر او نشه پرته ده. څه شی شو؟ د جهنم خشاک. نو د سیرت د حضور پاک تقاضا څه شوه؟ ځان کې د پیغمبر جلک پیدا کول علیه السلام. د حضور پاک یو جلک په ځان کې پیدا کول. دا نه چې صرف تقریر مې واورېد او ډېر ښه تقریر وشو، نه، ځان کې یو عاجزۍ جلک پیدا کول. د رسول الله مبارک ډېر بهتر صفتونه دي، دومره کې د حد نه وتې. یو صفت عاجزي دو جمعو کې بیان مې درته وکړو، ځان کې پیدا کړو، ځان کې عاجزي پیدا کړو. کبر او ښکل د دماغ کبر بس انسان بس یو کبر بس. قرآن حکیم کې الله فرمایي لا تمشي فی الارض مرحا، پیلان پسې بلا کاږه، کبر سره مه ګرځه، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. که ډېر خپې راکاږې په دا ځمکه نشي خپې دننه کولی، او که ډېر ځان لول کې دی غر ته نشي رسېدی. نو کبر به نه کې، لویي به نه کې، همچومن دیګرې نیست به نه وی چې زه خو زه یم او د ما په شان څوک نشته. مسلمان ته سپک به نه ګورې، مسلمان ته به په عاجزۍ په نظر به ځان کې دروند به ورته ګورې. مسلمان به د ځان نه کم نه ګڼي، لوی به د ځان نه ګڼي. عالم به قدر کې، طالب به قدر کې، پټکي به قدر کې، د ګیرې به قدر کې. دا د پیغمبر صفت و. د دیندار به قدر کې، قسم په خدای دا د رسول الله صفت و. بیتیله ته به سپک ګورئ، دیندار ته به په ښه نظر ګورئ. دا د سیرت تقاضا ده. رب العالمین دې په موږ کې د نبي علیه السلام اخلاق پیدا کړي. الله دې موږ د رسول الله مبارک په نقش قدم د تلو توفیق راکړي. الله دې د هغې مبارک په شان عقیده او اخلاق زموږ نصیب کړی، نو د اخلاقو نه وساتي، الله هم د کبر نه وساتي. الله دې په موږ کې عاجزي پیدا کړي. بعضې بیماران دي زموږ د مجلس کې دي او زموږ د جمعې ملګري دي، یو ملګری دی کور کې بیماران، په خپله بیمار دی، او بعضې زموږ دوستان دي. پېښور نه ماته ټېلیفون سارم په دې کارخانو مرګي کې یو دوست دی، او نور هم بعضې دوستان دي بیماران دي، بعضې راغلي دي دلته دلته ویلي دي. دعا د اخلاص وکړئ چې الله له شفا ورکړي. یا الله ټولو بیمارانو له شفا ورکړي، الله ټولو مریضانو له شفا ورکړي. او چې څوک قرضداران یې دعا وکړي چې الله تعالی قرضونه خلاص کړي. څوک پریشانه دی الله پریشاني په خوشحالو بدله کړي. او بعضې دوستان دی هغوی ته څه کاروبارونو کې څه مسایل دي. او یو بل ملګري دی ده راته اوس وویل نن دې مخکې محله کې د هغې خور بیماره ده، الله تعالی دې ولې شفا او روغ صحت ورکړي. او چې چاته څه پریشاني دی الله هغه په خوشحالو بدله کړي. زمونږ په دې محله کې زمونږ د جمع یو ملګری دی سوداګر، د هغه بچی پرون وفات شوی دی. زمونږ د جمع مستقل ملګری دی، ډېر ښه انسان دی، بچی وفات شوی دی. دعا ورته وکړئ چې الله تعالی د آخرت د ګټو ذریعه وله وګرځوي، الله یې مغفرت نصیب کړي، الله تعالی د نورو مصیبتونو فتنو نه وساتي، او الله تعالی وله صبر ورکړي، الله وله په زړه پټۍ ورکړي، د دې لویې صدمې وله خدای اجر ورکړي. او علي بټیاري ورور وفات شوی دی، الله دې مغفرت نصیب کړي، خدای پاک دې وبخي. او ډېر د لرې لرې ځای نه زمونږ دې جومات ته باندې دوستان راځي، د پېښور نه، هغه بخشو نه، سوات نه، یو ځای بل ځای نه، او ډېر قدمونه اخلي، ډېر راځي. الله ټولو له په یو قدم اجر ورکړي، برکتونه ورکړي، خوشحالۍ ورکړي، او عزتونه نصیب کړي، د پریشانو نه وساتي، حاضره ژبه ټولو وبخي. الله د جمعې مبارک ورځ د ټولو له خیرونه ورکړي، خوشحالۍ ورکړي. د چا که روزګار نه خدای ښه روزګار وله ورکړي، او څوک تندرست دی خدای فراخه روزي وله ورکړي. که دا چا یو بل سره روان یې دشمنۍ ترفګنۍ وي الله په روغې بدله کړي. او الله ته زمونږ نه راضي شي، الله د رسول الله مبارک د مبارک لاس د حوض کوثر به هم نصیب کړي، د هغې د مبارکې جنبې لاندې د قیامت په ورځ باندې حضور کړي. او الله مونږ ټول د بیت الله حج له بوځي، د بیت الله مبارک عمرې نصیب کړي، د حضور پاک د مدینې دیدار هم نصیب کړي. اخره وخت کې بخوی دا کریمه نصیب وي چې لا اله الا الله محمد رسول. مولانا احمد علي لاهوري صاحب یو سړی تېر شوی، زموږ حضرت شیخ شهید مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه ډېر شاګرد پاتې شوی دی. د زمانې یو بزرګ تېر شوی دی مولانا احمد علي لاهوري، د اصل نه دا سیکان بور و پلار او قوم دی پکې مسلمان. دارالعلوم دیوبند کې لګیا دی سبق وایي او د هغې نه فارغ التحصیل. نو هلته کې په دارالعلوم دیوبند علاقه کې یو لوی سیټ و، د هغه لور پېغله شوې وه. نو سیټ صاحب وایي چې دا به زه عالم له ورکړو. چا ورته وایي چې عالم له ورکې، نو داسې وکړه چې لاړ شه دارالعلوم دیوبند ته، د هغې کې محتمم ته ووایه، نو یو جید عالم به درته وګوري، ته عالم څه پېژې چې داسې عالم له ورکړې چې هغه خو عالم وي که. دا صاحب راغی دارالعلوم دیوبند ته، چکر یې ولګو، دا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه دې ناست و، دې خوښ
مختمم له ورغی وی زما لور پیغله ده او ځان یې ورته وښود چې د فلان کې به هغې پېژنده چې دا خو د دې علاقې لوی سیټ دی او نواب دی او ډېر لوی مالګار سړی زه راغلی یم لور مې پیغله ده او زما نیت دا دی چې عالم له ورکړو که تا ورسره داسې یو عالم نوجوان چې هغه واده نه کړي زه خپله لور ورته بخم خو یاره یو هلک مې خوښ شو په دې چمن کې بار ناست دی که ده واده نه کړی او زما لور قبلوي نو لاول دی ښه دی که دې بل چا لی ورکړي هغې چې معلومات وکړل هغه احمد علي لاهوري رحمت الله علیه راویې غوښته دی لا نوجوان دی هلکه واده ته دې شوق شته ولې نشته دا فلانکي سیټ لور ده او تی خوښ شوې تا لی نکاح باندې در کول غواړې وی حضرت زما څه دي ما زه د سیټ لور به څنګه ساتم زما کور نشته نو ما خو دغه یو جوړه جامې مور پلار خو د ما نه جدا دي یا سیکان دي د مسلمان هغې هم راشللی نه کور شته نه اور شته هېڅ نشته نه خپل شته او نه پردی شته سیټ وی دا هر څه زما ذمهداري ده نو ته زما لور قبوله کړه مفت قفقانوي مفت شراب قاضي مسکلي دي ډېره ښه قبوله په پلانکې ورځ به راځو نکاح به تړو قرآن احمد علي لاهوري رحمت الله علیه دا خپل حکایت بیانوي وایي چې د نکاح ورځ شوه زما جامې خیرنې وې وی طالبانو وی چې دا جامې دې بدلې کا دا خیرنې دي سخر به دي د سخر رور به دي او خیان به دي د هغې قوم به بدې ښکاري ما ډېره ښه ما سره جامې دي شته څه واچو یو طالب وی چې د ما جوړه دا بدله درکړه وی ما سره یې ګپ لګاو طالبان خو ګپ لګوي وی لکه چې هغه ډېر دروند و غټ پهلوان ما چې که دا کمیس مې واچو خو دا خو زه پکې ډېر کوچنی ښکارم دا خو به رانه لستوڼې و لمنې ویزان دي دا خو د خندا جامې بل طالب وی لکه زه خپله جوړه در کوم اعلی جوړه ده وی چې مې وکتل لکه ډېر نری و ما وی چې که دا پرتوګ مې واچو خو پتلون به ښکاري دا کمیس خو به ما کې ډېر تنګ ښکاري یا نه دا ناچو یو ما طالب مشوره راکړه چې داسې وکړه چې غسلخانې ته ننوځو د جامې دې وویسه اوس یې به شي ما وی چې یاره دا خبره ټیک ده غسلخانې ته ننوتم جامې مې ووینځلې صفا مې کړې ومې لمبل لنګ مې و بار راووتم و جامې نچون ومه چې دا به وچې شي وی طالبانو دوکه کړم ورځ د ورځې به جامې نه وچېږي کله یې داسې لقوم و کله یې داسې لقوم و کله یې هوا ته باد ومه جامې کم دې وچي او طالبان دا پوځې خان جې ټیک شي خدای افسوس جامې نمجنې شوې مې واچولې پکې رپېدم دې کې مې سخر راغی د ستر رور او افیان راغی هغې چې وکتل او دا جوړه خبر وم دا چولې نن هم دغه جوړه ده معلومېږي دا چې د غریب هم دقه یو جوړه ده او داسې رپېږي پکې لکه چې ځان یې ویندلي نکاح شوه نکاح نه پس واده شو د خان د نواب لور زما کور ته راغله نو اوس خو په سبا بله ورځ ګینی پلار کره دي ابه په اوومه ورځ یا میاشت پس به جینی پلار کره ده یعنی چې پلار کره لاړه نو پلار ته تپوس وکړو نواز صاحب لور نه تپوس کوي بیٹی اپنے نئے شوہر کو کیسے پایا بچے هغه خاوند دې څنګه ومونته څنګه دی ما وی کره دې زمانې جینۍ وه څه به یې وی ای بابا غرقه دې کړه غرقه دې کړه هیله بیله بشیر جان لرې ورکوله بل دې څوک نه مونته نو هلکه وایي دې کې څه چل دی نو په سترګو نابینادون خو الحمدلله حافظ دی دیک سړی دې زمانې ښه ده ای مورې پلاره غرقه دې کړه ما دپاره بل څوک نو چاله دې ورک نه ډوډۍ شته نارې په تېرېږي په غریب او د نیازبینه جینۍ چې د خان د کور نه لاړه شي غریب کور ته واقعي سخته ژوند نشي تېرول نیازبین انسان ته ژوند سخت دی چا له دې ورکړم ملا له دې ورکړم طالب له دې ورکړم چڼې له دې ورکړم تنګ او تنګ دې را باندې ډوډۍ دې نه شو راکولی جامه دې نه شوه راکولی ساتلی دې نه شم دا خبرې به یې کولې او ته څه وایي بچې نوې خاوند دې څنګه ومونته او ته وایي ای بابا ما به په دنیا کې د عالمانو نه د جنت خبرې اورېدې چې جنت ډېر د خوشحالۍ ځای دی چینی دي پکې ولی دي پکې و یاقوت دي و مرجان دي و میوې دي او حورې دي غلمان خدمتګاران دا ټول د انسان د خوشحالۍ لپاره دي که د جنت د دې ټولو خبرو مقصد د انسان خوشحالي د سکون بیماری پکې نشته لاړې نشته او دسماتې نشته د خېټې غاښ درد نشته بوډا کېدل پکې نشته ولی دي او ستړیوالی پکې نشته ګرمي یخني پکې نشته معتدل موسی هر وخت سړی خوشحاله الله یې زموږ نصیب نو ما به د جنت خبرې اورېدلې
چې جنت د خوشحالۍ ځای دی. بابا دنیا کې ماله خدای جنت را کړی، داسې خاوند یې راله را کړی دی چې په دنیا کې جنت. مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه خو د هغه زمانې خبره کوي، نو دی به جوش کې راغی نو څه به وي؟ وی یہ وہ وقت تھا جس وقت احمد علی نه تھا، اب احمد علی ہے. وی دا هغه وخت و چې د احمد علي نه له احمد علي نو جوړ شوی، اوس د احمد علي جوړ شوی د کشف خاوند. نو مقبره چې به ته کشف القبور به ورته کې، د کشف القبور چې دې قبر کې دې خاوند ته عذاب میلاویږي او دې قبر کې دې خاوند ته خوشحالي میلاویږي. ټول عمر یې د قرآن شریف د تفسیر خدمت کړی. نو مولانا شیخ علي شاه صاحب رحمه الله تفسیر هغه نوی، او د مولانا حافظ الحدیث مولانا عبدالله درساستی رحمت الله علیه چې کوم په خپله زمانه کې د ډېرو احادیثو حافظ و. د قرآن حافظان خو الحمدلله ډېر دي، خو د احادیثو حافظان نشته. او هغه ته ډېر زیات احادیث د نبي علیه السلام یادو، حافظ الحدیث به یې ورته وی. هغه به هم په دې چوټیانو کې دورې تفسیر کو. زما عجیبه دا وخت اتفاق و، ما د هغه د دورې تفسیر نیت کړی، ما یې زه به چې کم کال باندې فارغ شوم نه زه به ځم او دا هغه نه به دورې تفسیر کوم. په اتفاقا په هغه کال هغه وفات شو، بیا لاندې شو. نو هغه هم په تفسیر کې استاد و. مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه زمونږ شیخ، زمونږ استاد چې هغه د زمانې لوی عالم و، مولانا عبدالحق صاحب په دارالعلوم دیوبند کې مدرس پاتې شوی دی. دارالعلوم دیوبند کې مختصر معنی او دا کتابونه ښودلي دي. د زمانې ډېر لوی محدث او ډېر لوی متقي او پارسا انسان. زما والد صاحب خبره کوله، دی اصل دارالعلوم چې کوم و نو د دې په کلي کې دننه په جومات کې و، د کلي محلي جومات کې دارالعلوم و، کټیګانو محله به یې ورته وی. وی هلته ورسره مونږ ډېره والد صاحب مې قسم به خوړه، وی ما ته یاد دي، وی مونږ به پېشمني د ده چغې اورېدې د جلا، بلکې والد صاحب به مې چغه لفظ نه وی، هغه وی د جلا کوکې به یې مونږ اورېدې، داسې به یې جلا. الله فرشته صورت او فرشته سیرت انسان و. زما استاد و، ما به له چاپي کوله چې کله به درس نه فارغ شو نو هغه به درس اخیري ګنټه به د هغه و، نو کله به 2 ګنټې د هغه پیریډ شو، کله به 2 ګنټې ته خبره ورسېدله، ماسپښین مانځه ته به خبره ورسېدله، التحیه شکل کې به ناست و. مونږ به داسې اورېدو داسې به اورېدو، او التحیه شکل کې ناست و چې پا به هم سو نو د هفقې به یې لاندې غوټې شوې وي. نو لاول به مو له پخپو ورو ورو مالش لاس مږه نو روان به هم کو. نو طالبانو به ونیو دفتر خوا کې د دارالحدیث و، دا زور دارالحدیث خوا کې دفتر ولته به ګدی غوندې و، په هغې کېناست، بالغ به ورته بالغ ته به یې ډډه والې و. زه به ورته کېناستم، ما به ورته چاپي کوله. طالبان ملا ول او زه به کېناستم، په لاسونو چاپي، په خپو چاپي، ښه